که چیرې د یو چا پر سر باندې درد کیږي، ډېر ستړی سوی، ډاکټران تورغلي، درمل یې کارولي، بیا هم صحت الله تعالی جل جلاله نه یې ورکړي، یا یو څوک وي ماخوستن د شپې په عذاب سي، پر غاښ باندې درد سي، یا پر سر درد سي، یا پر لاس باندې درد سي، مطلب د بدن پر هر ځای باندې چې درد دې شروع سي، نو په دغه وخت کې څوک ډاکټر ته نه سي ورتلی، ځکه نیمه شپه وي. نو د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دغه دم کوم چې صحابي تېښولی و، زه یې اوس تاسو ته وایم تاسو به دغه دم وکړئ. کوم ځای چې درد کوي پر هغه ځای به لاس کښېږدئ. مثلا که چیرې پر سر باندې مو درد وي، پر تندي باندې لاس کښېږدئ، بیا 3 واره دا دم وکړئ. د دم طریقه زه اوس درته ښیم. یا که چیرې پر غاښ باندې مو درد وي، ګوته پر هغه ځای باندې پر هغه غاښ باندې کښېږدئ، دغه کلمات ووایست. کلمې دا دي 3 واره به 3 ځله به وایست، بسم الله بسم الله بسم الله. بیا به 7 ځله دا کلمې ووایست، اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. 7 ځله به دا کلمه ووایست. الله تعالی جل جلاله به ان شاء الله صحت درکړي، ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قول او د هغه کلمې او د هغه دم دی. د ثواب په خاطر تر نور مسلمانانو پورې ورسوي. الله تعالی جل جلاله به تاسو ته ثواب درکړي چې تاسو په توسط باندې الله تعالی جل جلاله یو څوک صحت یاب کړي، یو چاته صحت ورکړي.